عبدالله له ولسمشر غني ولې ضمانت وغوښته او اشرف غني په ځواب کې څه ورته ویلې؟ عبدالله ولې ډاریږي د څه لپاره ضمانت غواړي او آیا غني به ضمانت ورکړي او که نه؟ په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. وروسته له هغې چې د عبدالله له لوري د سیاسي بحران د حل په موخه د طرحې د وروستی کېدو خبرونه ورکړل شول، سپیدار ماڼۍ وایي زموږ د طرحې د اجرا کېدو ضمانت باید وشي. د عبدالله یو تن ویان فریدون خوځون ویلې د دوی او ارګ ترمنځ څه ناڅه مسایل حل شوي او طرحه هم تیاره شوې، خو د افغانستان مشران او خارجي همکاران یې باید د اجرا کېدلو ضمانت ورکړي. نوموړي زیاته کړې طبیعي ده چې طرحه د دواړو لورو ترمنځ د منځګړو له لوري څارل کیږي او هغوی د ناظرانو په حیث لاسلیک ورباندې کوي. موږ دوه ډله ضمانتونه په نظر کې نیولي، یو د افغانستان د مشرانو له لوري او بل د هغه چا له لوري چې د افغانستان په ملي مسایلو کې دخیل پاتې شوي دي. دوی باید ضمانت وکړي ځکه موږ د طرحې اجرا او عمل کېدل غواړو. په ورته وخت کې د عبدالله یو شمېر ملاتړي بیا وایي دا ډول جوړجاړی ورته د منلو وړ نه دی او باید داسې توافق وشي چې د ټاکنو پایله پکې لغوه او اجرایوي پوسټ پکې رامنځته شي. د یادو کسانو له منځه د جمعیت ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي که ثبات او همپالنه د مصالحې شورا مشري ومني او د ټاکنو پایلې لغوه نه شي، دوی به له دې ډول جوړجاړي ملاتړ ونه کړي. که چیرې اشرف غني لږ نوره مبارزه وکړي، امکان ډېر شته چې عبدالله له صحنې ختم شي او ولس ته پکار ده چې د خپلو رایو څخه دفاع وکړي او د هیواد جمهوریت وساتي، ځکه دلته هر څوک راځي او هر څه به غواړي، نو موږ خو هیواد نشو پرې خرڅولی. غني ته پکار ده چې اوس له سیاسي فکره کار واخلي. که چیرې غني سیاست وکړ نو دی کامیابه ده او که چیرې سیاست ونه کړ نو دی له ناکامۍ سره مخ کیدی شي. درنو لیدونکو تاسو د عبدالله له دغه څرګندونو سره څومره توافق لرئ؟ له موږ سره یې حتما په کمنټ کې شریک کړئ خپل نظرونه مو. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.